أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. موږ د احد د غزا هغه حالات بیانول چې د مشرکانو د طرفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر تندي زخمی سو، غاښ مبارک یې مات سو، د تورې دوه شدید وارونه پر وسوه، خو بیا هم رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرا نور ته کوي، ځکه د الله جل جلاله دا اراده وه چې خپل رسول تر هغه خپل جلیل او عظیم منصب نور هم لوړ او عظیم کی، او د خپل رسول د ښو اخلاقو یوه ډیره لوړه او شانداره نمونه قائمه کی، او ټوله دنیا ته دا ورښکاره کی چې ټول بشریت دی د دغه سید المرسلین و صبر او تحمل، حلم او عفو ته وګوري چې مشرکان پر ده علیه الصلاة وسلام ظلم او تجاوز کوي، او دی صلی الله علیه و آله وسلم و هغو ته یوه شرا هم نه کوي، یوازې هغه الهي اوامر عملي کوي چې دی علیه الصلاة وسلام په امر کړه سوی دی، لکه دعوت، تبلیغ او جهاد، او د کارو نتیجه او انجام و الله عز وجل ته سپاري. په هغو کې چې هر حکمت او مصلحت وي هغه به کیږي. آیا د دې په عوض او بدل کې چې مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شرا سره هلاک سي، دا به ښه او بهتره نه وي چې همدغه د اسلام دشمنانو څخه په وروسته کې د اسلام محافظین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مینان او فداکار عسکر ځینې جوړ سي، لکه همداسې چې وسوه. هغه د کفارو مشهوره مشران کم چې اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې شرا ورته وکړي، څه موده وروسته الله جل جلاله دوی ټوله د اسلام په فداکار لښکر کې شامل کړه. مقصد دا چې په دغه جمله سره چې لیس لک من الامر شیء، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تنبیه ورکړه سوه چې بنده لره اختیار نسته، او نه د بنده علم پر ټولو شیانو راګرځېدلی سي. الله عز وجل چې د هر شي اراده وکړي هغه کوي. که څه هم کافران ستاسې دشمنان دي او پر تاسې ظلم کوي، خو که الله جل جلاله اراده وفرمایل هغه به سمې لارې ته راولي، او که بیا د عذاب اراده وسوه عذاب به ورکړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الهي زما قوم ته مغفرت او بخښنه وکړي، دوی بې علمه او ناپوه دي. په بل روایت کې راغلی دي چې الهي زما قوم ته هدایت وکړي، دوی ناپوه دي. خیر، بیرته خپلې قصې ته راسئ. په دې کې هیڅ شک نسته چې د مشرکانو هدف او مقصد دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند پای ته ورسوي، مګر هغه دوه مهاجر قریشو چې سعد ابن ابي وقاص او طلحه ابن عبید الله و په پوره قهرمانی، لوړ همت او شجاعت سره داسې بې مثاله جنګ کاوه چې پر مشرکانو یې د دوی و هدف ته د رسېدو لار بنده کړه. که څه هم دوی فقط 2 نفره وه، خو د عربو د ماهره غشي ویشتونکو څخه وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې داسې دفاع وکړه چې مشرکان یې ودې ته مجبوره کړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه لرې سي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې پوره ښکاري او ماهره غشي ویشتونکی و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غشو د جعبې څخه غشي ورته راایستل او ورته ویل یې ولی فداک ابي و امي،
ورونو دغه جمله چې بی ابي و امي یا فداک ابي و امي په پخواني عربي کې ډېر استعمالېده چې د لفظ ترجمه یې داسې ده زما مور او پلار دې تر تا قربان وي مګر په استعمال کې یې مقصد دا و چې یو څوک به چاته ډېر ګران معزز او محترم و هغه ته به دغه جمله ویل او همیشه مور او پلار دواړه نه سره یو ځای کېده په ډېرو وختو کې داسې ویل کېده چې فداک ابي یا بی ابي نو دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور او پلار دواړه سره یو ځای کړه دا د سعد رضی الله تعالی عنه پر ډېر استعداد او مهارت دلالت کوي او سعد رضی الله تعالی عنه به په وروسته کې په دغه جمله سره ډېر فخر کاوه ویل به په والله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مور او پلار دواړه وهي چاته نه دي سره یو ځای کړي چې ورته ووایي بی ابي و امي بې له ما څخه او هر څه چې طلحه ابن عبید الله امام نسائی د جابر رضی الله تعالی عنه څخه دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا د مشرکانو راټولېدل او دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو څو نفره انصار و روایتوي جابر رضی الله تعالی عنه وایي مشرکان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورورسېده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک ته دغه قوم دفاع کوي طلحه رضی الله تعالی عنه ویل زه بیا جابر رضی الله تعالی عنه وایي چې انصار و مشرکانو ته وردمخه سوه خو انصار یو پس له بله څخه په هغه ترتیب ووژل سوه چې مخکې مو د امام مسلم رحمه الله په روایت کې درته بیان کړه کم وخت چې انصار ټول ووژل سوه طلحه رضی الله تعالی عنه وردمخه سو جابر رضی الله تعالی عنه وایي بیا نو طلحه د 11 نفرو جنگ وکړي تر څو چې لاس یې په توره ووهل سو او ګوتې یې پرې سوې او بیا الله عز وجل مشرکان پر شا کړه حاکم رحمه الله په اکلیل کې وایي چې طلحه ابن عبید الله د احد په ورځ 9 یا 15 ځایه زخمی سو او 2 ګوتې یې پرې سوې امام بخاري د قیس ابن ابي حازم رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي ما د طلحه هغه لاس شل ولیدی چې په دغه لاس یې د احد په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساتي امام ترمذی روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ د طلحه په باره کې وفرمایل که څوک غواړي چې وداسې شهید ته وګوري چې د مځکې پر مخ ګرځي نو دې و طلحه ابن عبید الله ته وګوري ابو داود الطیالسی د عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې دی ویل هر وخت چې به د احد ورځ یاده سوه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه به ویل دغه ورځ ټوله د طلحه وه په دغه باریک وخت کې او دغه د تکلیف په ساعت کې الله عز وجل د غیب خپل نصرت نازل کړي امام بخاري او امام مسلم د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د احد په ورځ مې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی چې 2 نفره ورسره وه چې سپین کالي یې اغوستې وه او د ده علیه الصلاة وسلام د دفاع دپاره ډېر شدید جنګ کاوه چې دغه 2 نفره مې نه د مخه لیدلي وه او نه مې بیا په وروسته کې ولیده او په یوه روایت کې راغلی دي چې دغه 2 نفره جبریل او میکائیل علیهم السلام وه دغه ټوله واقعه یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زخمی کېده د ده علیه الصلاة وسلام سره د 7 ولاړو انصارو شهادت دغه ټوله په یو څو لږو لحظو کې پېښ شوه چې هیچ چا یې توقع نه کول که نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه غوره اصحاب چې د جنگ په اولو صفو کې په جنگ مشغوله وه فقط د حالاتو د خطرناکه کېدو په لیدلو سره او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د آواز په اورېدلو سره ډېر ژر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته په چابکۍ سره راغله نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې شی پیښ شي چې د دوی نه وي خوښ مګر کم وخت چې دوی ورورسېده ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه څه ورپېښ سوي وه چې ورپېښېده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زخمی دی 6 نفره د انصارو څخه وژل سوي دي 7 نفر یې د ډېرو زخمو په سبب د مرګ په حالت کې پروت دی
سعد او طلحه رضی الله تعالی عنهما په همت او مړانه سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه دفاع کوي. کم وخت چې دغه نور اصحاب کرام ور ورسېده په خپلو بدنو او اسلحو یې پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم زغره یا پنجره جوړه کړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې د دشمن د ضربو څخه وساتي او د دشمن حملې او هجوم یې رد کړه. اول هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ځان ورساوه تاسو به نو څوک. ثانی اثنین هغه د هجرت د ورځې د غار ثور ملګری حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. ابن حبان په خپل صحیح کې چې د احادیثو یو معتمد کتاب دی د عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل کم وخت چې د احد په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه خلق ولاړه زه اول هغه څوک وم چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته مې ځان ورساوه. د لرې مې یو سړی ولیدی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ساتلو دپاره یې جنګ کاوه. ما وویل کن طلحه یعنی دا به طلحه وي. زه لا نه وم ورسېدلی چې عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه پسې راورسېدی. هغه داسې راځغستل لکه مرغه چې را په هوا سوی وي تر څو تر ما پورې راورسېدی. موږ چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورورسېدو ومو لیده چې طلحه رضی الله تعالی عنه د هغه و حضور ته زخمی پروت دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل د ورور کومک مو وکړئ چې هغه د مرګ په حالت کې دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر سر داسې وهل سوی و چې د خول 2 حلقې یا دندانې په سر ننوتلې وې او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سر او خولې څخه وینې رابهیږي. اصحاب کرام غواړي چې دغه وینې ودروي. د دغه مقصد دپاره باید د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سره څخه هغه د اوسپنې خول ایسته سي مګر دغه خول نه ایسته کېدی ځکه د زنځیرانو حلقې د سر په هډوکې ننوتلي دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي زه ورتېر سوم چې دغه 2 حلقې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سره څخه راوکاږم. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه راته وویل د الله روی مې دروړی دی یا ابا بکر ما پرېږده چې راویکاږم. ابو بکر رضی الله تعالی عنه وایي بیا ابو عبیده رضی الله تعالی عنه دغه حلقه په غاښ ونیول څو د حلقې د رایستلو سره د ابو عبیده غاښ هم ووتی. ابو بکر رضی الله تعالی عنه وایي زه ورغلم چې دغه بله حلقه راوباسم. ابو عبیده بیا راته وویل یا ابا بکر د الله روی مې دروړی دی ما پرېږده چې راویباسم. بیا یې دغه بله حلقه په غاښ ونیول او کرار کرار یې ښورول تر څو چې هغه یې هم په ډېر احتیاط سره راوکشه او د هغې د رایستلو سره د ابو عبیده بل غاښ هم ووتی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې د ورور کومک مو وکړي چې د مرګ په حالت کې دی. موږ و طلحه ته ورغلو د هغه په علاج مشغوله سو ومو لیده چې هغه 19 ځایه زخمی سوی و چې دا په دغه ورځ د طلحه رضی الله تعالی عنه پر ډېر همت او شجاعت دلالت کوي چې تر کومې اندازې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دفاع کول. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سره څخه د خول د زنځیر دندانې ویستل سوې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سره څخه وینې بهېدل شروع سوه. فواره غوندې وینې رابهیږي. اوس بیا صحابه کرام کوشش کوي چې دغه د وینو بهېدل بند کړي مګر وینې نه درېږي څو په آخر کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها و دغه ځای ته راغله. هغې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه زخم کې یو ټوکر کښېښاوه خو وینو هغه ټوکر راویستی وینې بهیږي او نه درېږي. صحابه کرام د دغه زخمه څخه پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم ډېر بیریږي او وارخطا دي. بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها د بوریا یوه ټوټه وسوځل. بیا یې د دغه سوځل سوي بوریا تودې ایرې په دغه زخم کې واچولې او زخم یې په ډک کړي. د دغه ایرو په واسطه هغه وینې بندې سوې. ورونو د اسلام د نشرولو او رسولو دپاره زموږ د حبیب سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه حال و. اسلام تر موږ په اساني او بې تکلیفه نه دی را رسېدلی.
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه رانیولې بیا تر اصحابو کرامو پورې حتی علماء کرامو د اسلام په رسولو او ساتلو کې په هر وخت کې تر اندازې زیات تکالیف ګاللي او قبول کړي دي. خو بدبختانه موږ په ډیره اساني سره اسلام هیروو، د کفر عاداتو او رسوماتو ته په خپل ژوند کې ځای ورکوو او ورځ په ورځ په ذلت اخته کیږو. تاسې ته د مسلمانانو د ذلت سبب معلومیږي؟ ولې مو دغه حال دی؟ په دغه باره کې لږ فکر وکړئ. خیر، په دغه تکلیفي لحظو کې د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یوه ډله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راورسېده او پر راټول سوه، چې د هغې جملې څخه ابو دجانه، مصعب ابن عمیر، علي ابن ابي طالب، سهل ابن حنیف، د ابي سعید الخدري پلار مالک ابن سنان، ام عماره چې نوم یې نصیبه بنت کعب دی، قتاده ابن نعمان، عمر ابن الخطاب، حاطب ابن ابي بلتعه، سهل ابن حنیف او ابو طلحه. ورونو و دغه دوو نومو ته متوجه سئ. یو طلحه ابن عبید الله دی چې مهاجر او قریش دی، او بل ابو طلحه دی چې د انصارو څخه دی. خیر، لکه څرنګه چې په هر لحظه کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو شمیر زیاتېدی، دغه رنګه هجوم او حملې پر مسلمانانو زیاتېدلې. څو دغه حملو په جریان کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه ته د هغه غارو ولوېدی چې ابو عامر الفاسق د دغه مقصد دپاره کیندلې وه. زنګون یې کت سو او په غار کې غذار سو. خو علی رضی الله تعالی عنه تر لاس ونیوی او طلحه ابن عبید الله غیږ پر راوګرځول، راپورته یې کړي. نافع ابن جبیر رضی الله تعالی عنه وایي چې د مهاجرینو د یوه نفر څخه مې واورېده چې ویل به زه د احد و جنگ ته حاضر سوی وم، ومې لیده چې د هره طرفه څخه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غشي اوري، خو دغه ټوله د ده علیه الصلاة وسلام څخه ګرځول کېده. دغه غشي چا ځینې ګرځول؟ د ده علیه الصلاة وسلام اصحاب کرامو په سپرو او په خپلو ځانو ځینې ګرځول. بیا هم نافع رضی الله تعالی عنه وایي عبدالله ابن شهاب الزهري کافر مې ولیدی چې د احد په ورځ یې ویل محمد راوښوئ، که دی ژوندی پاته سو باید زه ووژل سم، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده بغل یا څنګ ته ولاړو او هیڅوک هم نه و ورسره. بیا نو صفوان پر دغه ورته په قهر سو چې محمد دې یوازې او تنها و څنګ ته ولاړو او تا ونه واهه. ده ویل والله ما نه لیدی. او بیا یې وویل زه په الله سره قسم یادوم چې دی صلی الله علیه و آله وسلم زموږ څخه منع کړه سوی دی، یعنی موږ نه ځو ورسېدلی، ځکه موږ 4 نفره چې جنگ ته راوتلو موږ دا عهد او وعده سره کړې وه چې دی علیه الصلاة وسلام به وژنو، خو په موږ کې یوه ته هم دا موقع نه سوه برابره یا یوه هم دغه کار ونه کولی سوای. ورونو د احد په ورځ مسلمانانو ډېر عجیبه او نادره قهرماني او قرباني ښکاره کړې چې په تاریخ کې یې مثل نه لیدل کیږي. اوس چې کفار د اصحاب کرامو د سختو حملو او قوي دفاع په سبب شاته ولاړه، د تورو وار یې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نه ورسېږي، نو یې د هغه ځای څخه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غشو وارونه شروع کړل او په غشو یې ولي. ابو طلحه الانصاري رضی الله تعالی عنه هم دشمنان په غشو وشتل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده تر شا ولاړو. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه بخپل ځان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره سفر او دیوال کاوه. خپل ځان او ځګر به د دې دپاره لوړ کړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمن د غشو څخه وساتل سي. انس رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې د احد په ورځ خلقو شکست وخوړی او خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ولاړه، ابو طلحه رضی الله تعالی عنه د ده علیه الصلاة وسلام و مخته ولاړ او دی صلی الله علیه و آله وسلم یې په خپل سپر او ځګر سره د دشمن د غشو څخه ساتي. ابو طلحه چې په غشو ویشتلو کې ډېر ماهره و او لیندي یې په ډېر قوت سره کشول، په دغه ورځ یې 2 یا 3 لیندۍ ماتې کړې. هر څوک چې به په دغه منطقه کې تېرېده او غشي به ورڅخه وه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل غشي دې و ابو طلحه ته کښېږده.
انس رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د ده تر شا ور پورته سو په غشي پسې بیا کتل چې چیرې او پر چا مشلي. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه به ورته ویل بأبي انت و امي، زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، مه پورته کېږه چې د دشمنانو یو غشي در باندې ونه مشلي، زما ژوند دې ستا تر ژوند قربان وي. رواه البخاري. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ ته ولاړ و لکه غیږ چې یې راګرځولې وي او خپله شا یې د دشمنانو و غشو ته سپر کړې وه. د ده پر شا غشي مشتل، خو ده د ځایه څخه حرکت نه کاوه. ابو حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه په عتبه ابن ابي وقاص پسې سو. هغه عتبه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک غاښ یې ورمات کړی و، هغه یې داسې په قوت په توره وواهه چې سر یې په هوا سو. که څه هم سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د دغه عتبه ابن ابي وقاص د وژلو دپاره چې د ده ورور و ډېر کوښښ وکړي، خو د هغه وژل د حاطب رضی الله تعالی عنه په نصیب و او هغه ووژي. سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنه چې یو مشهوره ویشتونکی و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر مرګ بیعت وکړي او بیا یې د مشرکانو په شړلو او لرې کولو کې کامیابه حصه واخیسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ورځ په خپله په غشو ویشتل کول. د قتاده ابن نعمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله لیندۍ تر هغو غشي ویشتل چې د لیندۍ اړخونه یې مات سوه او بیا نو دغه ماته لیندۍ قتاده ابن نعمان واخیسته او تر آخره ورسره وه. د احد په ورځ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ډېر شدید جنگ وکړي، حتی په خوله کې ووهل سو او غاښونه یې ووتل. او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د احد په ورځ تر 60 ځایه زیات زخمی سو چې ځینې زخمونه یې په پښه کې وه او په هغه پښه ګوډ سو. د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه پلار مالک ابن سنان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر د زخم څخه وینې په خوله زبېښلې تر څو چې زخم یې د وینو څخه ورپاک کړي. یو چا ورته ویل دغه وینې توکه، ده ویل یا والله هیڅ کله به تو نه کم، او بیا ولاړ سو په جنگ یې شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که څوک غواړي چې د جنت د خلقو څخه و یو چا ته وګوري نو د دغه مالک ابن سنان ته وګوري، او بیا شهید ووژل سو. ام عماره رضی الله تعالی عنها چې نوم یې نصیبه بنت کعب دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته توره په لاس ولاړه وه او ابن قمعه ملعون یې نه پرېښاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورتیر سي. ښځه ده په توره سره جنگ کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د احد په ورځ چې به مې هرې خوا ته وکتل ام عماره به مې لیده چې زما د حفاظت او ساتنې دپاره یې جنگ کاوه. ام عماره رضی الله تعالی عنها د ابن قمعه د طرفه پر اوږه ډېره سخته په توره ووهل سوه چې ډېر لوی زخم یې پکښې جوړ کړي او تر کومه وخته چې ژوندۍ وه د دغه زخمه څخه په تکلیف وه، خو د دغه زخمه سره سره یې جنگ کاوه. دې رضی الله تعالی عنها هم پر ابن قمعه د تورې څو واره وکړه، مګر څرنګه چې هغه دوې زغرې سر پر سر اغوستې وې تاثیر یې نه پر کاوه. ام عماره رضی الله تعالی عنها د جنگ تر آخره د هغه خپله زخمه سره جنگ کاوه، څو نوره هم 12 ځایه زخمي سوه. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه هغه په اسلام کې اول سفیر او هغه چې د مدینې منورې ډیرو خلقو حتی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د ده پر لاس ایمان راوړی دی، په ډیره مړانه او همت سره جنگ کاوه. د ابن قمعه او د هغه د ملګرو حملې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دفع کولې. تاسې ته معلومه ده چې د مسلمانانو بیرغ هم د ده څخه و. هغه هم په دغه بد حالت کې یوازې سو. تر دغه وخته پورې د مسلمانانو بیرغ لوړ ولاړ دی. کفارو پر راسته لاس کوم چې بیرغ یې په نیولی و وواهه، راسته لاس یې ور پرې کړی. ده رضی الله تعالی عنه بیرغ په چپه لاس ونیوی او د کفارو په مخ کې ثابت او قایم ودرېدی، تر څو چې چپه لاس یې هم پرې سو. بیا نو پر بیرغ پرېوتی، په غاړه او ځیګر یې نیولی دی، نه غواړي چې د اسلام بیرغ کښته سي، تر څو چې ووژل سو.
او هغه څوک چې مصعب رضی الله تعالی عنه یې په شهادت ورساوه هغه ابن قمعه لعن و او د ابن قمعه دا خیال سو چې ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژي ځکه مصعب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په رنګ او چهره کې مشابهت درلودی نو ابن قمعه ډېر ژر د مشرکانو طرف ته ولاړی او هلته یې نارې کړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژل سو او ما ووژي دغه نارې او اعلان څو دقیقې نه وې تېرې سوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژل کېدو خبر په مشرکانو او مسلمانانو کې نشر سو دا نو هغه نازک حالت و چې هغه محاصره سوو مسلمانانو کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره نه وه بلکل حواس بایلول معنویات یې ضعیفه سوه د دوی په څپو کې اضطراب او ګډوډي پیښه سوه محترمو ورونو څرنګه چې فته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فته به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکې پنځمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته